دا احسان کو امام ابو حنیفه رحمه الله غټ امام یو مذهب مشهور امام دی چې مذهب هغه ته منسوبېږي وې دا د مور سره ډېر احسان کوونکی او ډېر احسان مور لبه وی احسان داو مور به څه ویل هغه به منل وی مور ته به کله مسله رااله مسله امام ابو حنیفه رحمه الله ته معلومه خو د مور په امام ابو حنیفه یقین نو دا غي په ذهن کې یو بل د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردو هغه د مور ته غټ مولا کار کېدو چې دا غټ امام دی غټ مسلو کوي د امام ابو حنیفه ته به چې ما غلب وزن راکنه مسلې ته پوس کو امام ابو حنیفه به د مور د احسان د وجنه پرلې به راوستله د مور به پکینه ولا خپل به دې سلاړو او عالم ته به ور وستو ته به چې زما د مور یو مسله د تی واره جواب ولورکه او ځان څو شرمېدو اول نه دا احسان د اجماع مور په ما یقین نشتا او پته یقین دی بس تعالی مې راوسته چې مسلو ته بیان کی لکه حسن بصری رحم الله وايي وي ازهد الناس في العالم جيران وي ډیر به رغبت د خلکو نه په عالم کې دا گاونډیانی دی گاونډیانو کې د عالم بو تسبق کاری لری نه بوله خلک راضي لری زینا داغه نه څواوري لیکن خوا کې گاونډیان خلک هغه به رغبت پروا به نه ساتي اکثر هم د قصي دسه مراکز ته لری نه کسان راځي نږدې والا خلک هغه چې تزي چرته بس په ټیم باندې جمع کیږي او بس لږ وخت لګي هغه مانځه تزان ورسه نور د مسلو کوم سنشته چې څه دکو څواورو دونه به رغبت دي ازد الناس فی العالم جیران دغه سي د لری زینه خلک راځي د ذکر د پاره نږدې گاونډیان خلک هغه به رغبت دي پروا نه ساتي ډیر کسان دي سي دي اول څنګه د مدرسه والا ډیر خلکو ته پته نشي دلته مدرسه د جنو مې ده بدلته گاونډیان دي کم ځای ته خلکو ته پته ده هرګ پلان کې مدرسه ده او داسې مسائل په کې د کول پکار دي علم لتل پکار دي لکه ازهد الناس فی العالم جيران گاونډیان ډیر به رغبت دي امام ابو حنیفه رحم الله مور ته عالم نه کار کېدو نه پیقین هذا امام ابو حنیفه رحم الله منصوره اغم ته طلب د قضا کو جابه تب قاضي کی هغه انکار وکړو چې قضاوت نکو منصور حکم کو جیل ته واچو دا په جیل کېو کله چې په جیل کېو نو په دې جیل کې به امام ابو حنیفه رحم الله او جړل آزاد شو هغه نه بعد چاو تل تاول جړل هغه په جیل کې ما سره خپل ځان فکر نه و به ما سره ډیر فکر د مورو یرا زی جیل تر اوسته مامور ډیره پریشان ډیره سخته به خپي داغه د پیر او د احسان او داغه د خفقان به ما سره احساس چې مامور ته تکلیفونه راځي دا دوکو ته ولې ورسېدو دا خفقان ته ولې ورسېدو امام ابو حنیفه رحم الله د مور سره بدون احسان کو منصور المعتمر بدون احسان کو نور واقعات د سلف هغه د مور سره څونه احسان کړی دی څونه غټ علماء آینده هفته کې ان شاء الله ابه به بیان کو د دې لپاره چې د صفات الله مونږ کې پیدا کی دغه د سلف او سیرت ازمنګ د لپاره دا یو نمونه ده منګم ځان کې د صفات راولو